دا زه په کوم مصیبت واغوښتمه، دا خو زما زوی او تاسو قتل کو. کاش بابا زوی ډېر پخوانه ورک شوی وي او دغې دوکان سره ولاړ وي او د دغې دوکاندار نه معلومات کوي. دا د اوس وخت خبره ده چې د اختر شپه وي او خلک ډېر خوشحاله وي او بل خوا په یو کلي کې یو خاندان هم اوسیږي چې یو اوکاش بابا وي او هغې یو لور وي او یوې ښځه وي. هغه ډېر غریبانان وي. نو یو ورځ یې ورته دغه لور وایي په دغه د اختر په شپه: ارې بابا جانه سبا اختر دی او تا هېڅ هم رانه وړله او سبا کلي کې اختر دی، خیر مونږ خو جامې هم نه دي کړې او ما بېګانۍ روژه اوبو پسې نیولې وه، اوبو پسې. نو تا خو به اخر مونږ له څه راوړي که نه؟ دا ټول کلي خلک خپلو بچو له هر قسمه سامانونه اختر له واخیستله او مونږ له تا هېڅ هم وانخیسته، خو په دې خېټه خو به ماړه ساتلو که نه؟ نو په دې کې ورته هغه پلار وایي: ارې بچیه ما سره 1 روپۍ هم نشته، په دې مهنګایانو کې روپۍ څه ګوري خلکو وسې نو هر څه والي چې ما سره روپۍ نه وي نو ستاسو نه به قربان وي قربانه. او بل خوا په دغه کلي کې یو دوکان هم وي او په دغه د اوکاش بابا زوی ډېر پخوانه ورک شوی وي او دغې دوکان سره ولاړ وي او د دغې دوکاندار نه معلومات کوي چې د اوکاش کور کوم ځای دی. نو دغه دوکاندار ورته واپس جواب کې وایي: ارې لکه ته خو هم ماته څه ناشنا ښکارې او تا مانه تپوس کوې چې د اوکاش بابا کور کوم ځای دی. نو ته ماته ووایه زه به تا ته بیا د اوکاش بابا کور در وښیمه. نو هغه ورته ټوله قصه وکړي چې زه 10 کاله مخکې تللی ومه او زه دا د اوس رالم د مسافرۍ نه. نو هغه ورته هغه کور وښیي او په دې کې دغه دننه ناست وي دغه اوکاش بابا او د دغې ښځه او لور او دغه خبرې ورته لور کوي. نو په دې کې یکدم دروازه وټکولی شي او بار ته راوتی وي دغه بابا او دغې هلک ته وایي: ارې هلکه نن تا څنګه را پېښه وکړه چې د اختر شپه هم ده او تا را پېښه وکړه، اخر ما ته ووایه تا ته څه تکلیف دی؟ نو په دې کې ورته هغه هلک قصه وکړي: ارې ابو جانه ته داسې کار وکړه، زه یو مسافر یم او په دې لاره را روان یم په دې لاره او ډېر وږی شوی یم چې ته به ما روټۍ وخورې. نو ته به ډېر غټ کار وکړې، ډېر غټ کار، ځکه چې زه وږی شوی یم او په ما به روټۍ دې وخوړه نو ته به ډېر غټ کار وکړې. نو په دې کې ورته هغه بابا وایي: ارې هلکه په دې خبره کې به درته پاتې راشم او باندې به م درته ښکاره شم، خو زما په کور کې پخپله هم څه نشته، هېڅ راکړه هم نشته هېڅ، او دا ماشومان مې په لوږه ناست دي. دننه زما کور کې پخپله هېڅ څه نشته، نو زه به تاله څنګه روټۍ درکړمه؟ نو په دې کې ورته هغه وایي:
غریبه ما اوبه وسکه اوبه خو وسکه را باندې چې دا روژه ماتی وکړمه روژه ماتی په ما اوبه وسکه. نو په دې کې دننه کور ته بولی وي او اوبه یې پیس کړې وي نو دغه ورته وایي اری بابا جانه دلته چرته نږدې دوکانونه مکانونه نشته دی زه خو ډېر وږی شوی یم چې ته پسې لاړ شې زما خوی خو کار نه کوي او څه راله راوړې. اره بچیه ما خو تا ته اول ویل اولو چې ما سره جیب کې هیڅ هم نشته یوه روپۍ وه نو زه تا له اخر په څه سامان راوړمه د خوراکو زه به درله روپۍ درکړم په دې راوړه. نو هغې ورله روپۍ ورکړې وي او هغه دوکان ته تللی وي او هغه دوکاندار ته وایي چې ما له سودا راکړه. نو هغه ورته واپس جواب کې وایي اری بابا جانه په مونږه یوه خوشحالي ده په تا دوه اختره دي سبا دوه اختره هغه څنګه بچیه په ما دوه اختره دي. بابا جانه د ټول نه اول خو راته داسې ووایه چې ستا کور ته خو یو کس نه دی درغلی یو کس د ټول نه اول راته دا خبره وکړه. نو هغه بابا جان داسې سوچ وکړي چې دې ته زه اوس ووایم چې هغه کس زما کره راغلی هغې څه خو ډېر روپۍ دي نو هغه خو زه مړ کړمه نو دا خو به بیا په ما راواوړي نو هغه ورته منکر شي. هلکه زما خواله خو کس نه دی راغلی نه. ارې بابا جانه ته دا څه وې دلته مخکې سخت ستا زوی راغلی و هغه ستا نه چې لس کاله مخکې تللی مسافرۍ له هغه راغلی و او زما خیال دی کور به دې غلط شوی بل چېرته به تللی. نو په دې کې ورته هغه بله خبره ونه کړي ویسته په منډو منډو کور ته راشي. چې هغه کور ته راورسي نو هغه یې ایسته مړ کړی وي هغه ښځې او هغه لورې هغه لورې ورته وایي هرې بابا جانه بابا جانه دا خو مې تخته کو تخته او واسطه دې دا دولت او مال هر څه مونږ ته پاتې شي هر څه دا خو به دې اوس مونږ ته پاتې شي. نو هغه ناست وي او یو خبرې ځان څه کوي دا زه په کوم مصیبت واغوښتمه دا خو زما زوی او تاسو قتل کو دا خو موږ ډېر غټ لالچیان چې دا موږ قتل کو دا خو زموږ هغه پخوانی زوی و 10 کاله مخکې چې زموږ نه تللی و. د ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه او دغې ته د خپل لالچ سیلا میلاو شي. نو تاسو راته کمنټ کې ووایئ چې د دې سټورۍ نه تاسو څه سبق حاصل کو او د داسې سبق آمیزو ویډیوګانو لپاره اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره ساز شوی دی. نو دا یو چینل اوسه لازمي سبسکرایب کړئ هېڅکله سبسکرایبر مه هېروئ او د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.